السلام علیکم. ډیر خلکو تر خون نه ډیر زیاته بدبو راځي او خوله پې راځي. هغوی په خپل هم په تکلیف کې وي او چې کوم خوښه کې ورسره خلک ناست پاس وي هغوی هم په تکلیف کې وي. دې لپاره بیا خلک داسې کوي چې باډي سپری استعمالوي یا لوشن استعمالوي. د یو ریسرچ یو تحقیق مطابق دغه لوشن یا باډي سپری چې کوم ده دا د سکین کینسر یعنې سرمنې د کینسر غټه وجه ده. نو دغه تاسو بالکل مه استعمالوئ. تاسو ته زه یو څو کورنۍ نسخې ښیم چې دا تاسو اپلای کړئ، دا تاسو اختیار کړئ، نو انشاءالله دا مسله به ستاسو ختمه شي. لومبۍ چې کومه نسخه ده هغه نیمبو ده. نیمبو به تاسو واخلئ، نیمبو به پرې کړئ، هغې نه به زړې لر کړئ او هغه نیمبو باندې به تاسو مالش وکړئ د ترخه. دې سره دا انټي بکټیریل دی، دې سره جراثیم هم مړه شي. کوشش به دا کوئ که تاسو جاري شیف کړی وي نو هغه دوران کې به دا نه استعمالوئ. دویمه نسخه داسې ده چې بیکینګ سوډا به تاسو واخلئ، 1 چمچ یا 2 چمچې، هغې کې به اوبه واچوئ، یو پیسټ پتې جوړ کړئ. هغه پیسټ به تاسو په ترخونو باندې ولګوئ، 15 نه 10 منټو پورې به پرېږدئ او چې کله هغه وچ شي او بیا صفا کړئ اوبه یې ځئ. دې سره هم جراثیم مړه شي، هغه بدبو هم ختمه شي او چې کوم خلکو باندې ډېره زیاته خوله راځي هغه هم کمه شي. په دریم نمبر باندې چې کوم نسخه ده هغه د سیو سرکه ده. د سیو سرکه عام میلاویږي، تاسو به میډیکل سټور نه راواخلئ. هغه به د شپې استعمالوئ. د شپې به د سیو سرکه باندې مالوش تر کړئ، تاسو لوند به کوئ، هغه په ترخون باندې ولګوئ او سهار چې راپاڅئ بیا به هغه ووینځئ. دې سره هم ستاسو ترخون نه بدبو ختمه شي انشاءالله. څلورم نمبر باندې چې کوم نسخه ده هغه د ارکي ګلاب ده. ارکي ګلاب ډېر بهترین څیز دی سکین دپاره. دې باندې مخکې ما ویډیوز جوړې کړي دي. ارکي ګلاب به تاسو مالوش تر کوئ، مالوش به لوند کوئ او هغه ارکي ګلاب به تاسو په ترخونو کې ولګوئ. یو خو دا بدبو ختموي او بل خوشبو سیوا کېږي، دې سره خوشبو راځي بیا انسان نه. یو خو دې سره جراثیم مړه شي د ارکي ګلاب استعمال سره، دا بدبو چې کوم ده خو په خوشبو بدله شي. او که تاسو خالص ارکي ګلاب استعمالوئ هم فایدهمند دی. او که د خاورۍ اوبه پکې واچوئ او مکس یې کوئ بیا استعمال کوئ مالوش باندې او مالوش پکې تر کوئ او په ترخونو لګوئ، نو دې سره هم انشاءالله بدبو ختمه شي. پنځمه چې کومه نسخه ده د ترخونو بدبو لپاره هغه د الو ده. الو یو پره به تاسو واخلئ، د هغه الو پره چې کوم ده تاسو کټ کړئ، صفا کړئ او هغه به په ترخونو باندې ومږئ، یو مالش غوندې به پرې وکړئ او 15 نه 10 منټه پس بیا ووینځئ. دې سره هم د ترخونو بدبو چې کوم ده هغه ختمیږي. کوکونټ اویل یعنې د کوپرې تیل هغه یو څو قطرې چې تاسو په لاس کې تلیو کړئ داسې ومږئ او هغه په ترخونو ولګوئ، نو دې سره هم د ترخونو بدبو ختمه شي. په اخري نمبر چې کومه نسخه ده د ترخونو بدبو لپاره هغه د خاورۍ استعمال دی. یو ګیټ کې به تاسو راواخلئ د خاورۍ، په تړو اوبو کې به هغه کېږدئ او لږ ساعت پس به هغه بیا په ترخونو باندې ومږئ. خاورۍ چې کوم ده انټي بکټیریل جراثیم کش څیز دی، دې سره جراثیم هم مړه شي او بالکل ستاسو ترخونو نه بدبو هم ختمه شي. او د خولې چې کوم مسلې د خلکو ډېر زیاته خوله پرې راځي په ترخونو، نو هغه مسله هم انشاءالله ختمه شي. بل دا چې کوم نسخې دي د دې څه مضر اثرات هم نشته، ټول قدرتي څیزونه دي، دا تاسو خامخا استعمال کړئ. په ځای د دې چې تاسو باډي سپری استعمالوئ یا نور څه لوشن وغیره استعمالوئ. امید ده ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. که دې ویډیو تاسو له فایده درکړي دا خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. زما دعا ده الله پاک دې ټول بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي. امین. الله حافظ.